بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن اول د اګست کال 2015 چې د جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن خپرونه زما مختص ده د جولای د میاشتې د جهادي راپور سره چې په ټوله میاشت کې څومره عملیات شوي دي، څومره زیان رسېدلی دی حکومت ته د پاکستان ته، او څومره وسایل له منځه تللي دي، څومره نیولي دي، څومره کسان وژل شوي دي. یعنې مکمل د تېرې میاشتې راپور په دغه یو دغه کې راټولوم چې چا د ټولې میاشتې که راپورونه نه اورېدلي نو د دغه مجموعه به دوی ته یو ډېر ښه دغه چې په لنډه توګه دی شي. او په کومو ولایتونو کې ځکه 36 ولایته جوړ شوي دي، په دې ولایتونو کې څو ولایتو کې څومره عملیات شوي دي، دا ډېر مهم دي. او دا مسایل دا کوم که چیرته بیا وخت و بل نور مسایل به واخلم، که نه و بیا به سبا ته سره پې بحث وکړو. د روان کال 2015 د جولای د میاشتې د مجاهدینو د عملیاتو یو میاشتنی مکمل راپور چې په ټوله مجموعي توګه باندې 360 عملیات په دې میاشت کې شوي. 360 یعنې د هر ورځ 12 عملیاتو پورې دا په دې دغه کې شوي دي. په دې میاشت کې په هر ورځ په اوریج توګه باندې 12 عملیات شوي دي، چې په دې جملې نه جنوبي وزیرستان کې 9 عملیات، په خیبر ولایت کې 51، په چترال ولایت کې 49، په شمالي وزیرستان کې 41، په بنو کې 14، په باجوړ کې 24، په ټانک ولایت کې 14، په دره اسماعیل خان کې 12، په مومند ولایت کې 10، په کورمه ایجنسۍ کې 10، په اورګزۍ ایجنسۍ کې 8، په لکي مروت کې 15، په دیر پایان کې 3، په کروب کې 2، په پشین کې 2، په پیښور ښار کې 2، په پنجاب کې 1 او په مکران کې 1. دا دي 360 عملیات چې په مجموع کې دا ما ستاسو حضور ته وړاندې کړم. اوس راځو په انواع د عملیاتو ته چې مختلف رقم عملیات شوي دي. د سنایپرز او د لیزر په ذریعه چې کله دی په دراسکوف په ذریعه لرې نه ویشتل کوي 109 عملیات، ګوریلایي یا چریکي هم عملیات 133 عملیات، کمینونه چې وهل شوي دي 22، هدفمند حملې 15، او همدارنګې د لاسي بمونو حملې 14، جوابي حملې 12، د میزایلو حملې 8 او تعرضي حملې 7 شوي دي. په مجموع کې د تلفاتو احصایه دا ده چې 109 هلاک شوي دي، 270 زخمی شوي دي، او 14 گرفتاره شوي دي ژوندي، او په دې تنګ طور باندې په زخمی او د وژلو تعداد 415 دی. امنیتي ادارو ته چې کوم زیان رسېدلی، د SSG ادارې ته 199، FC ته 118، پولیس او CTD ته 83، خفیه د امن کمیټۍ په نامه سرپنامه امن 15 دا دغه کسان دوی وژل شوي دي. تخریب شوي وسایلو کې 51 CCTV کمرې، 40 فوجي موټرونه، 10 فوجي ودانۍ، 6 پایې سولر سیسټم، 15 ډرون کامرې، 2 ډش انټینا، 1 ټانک، 1 موټرسایکل، 1 د اوبو رسولو ماشین، او دارنګې نور واړه جنگي وسایل له د منځه وړل شوي دي او تخریب شوي دي. په همدارنګې په غنیمت نیول شوي اسلحو کې 7 کلشینکوفه، 2 ډرون، 2 LMG اسلحه، 2 سولر سیسټمه، 1 پیکا، 1 تفنګچه، 1 راکټ لانچر، 1 اراده موټر، 1 د راشن یا د خوراکي موادو ډیپو مکمل چې نیول شوې ده، 1 موټرسایکل، او د نورو مرمي او مهماتو سره دا په غنیمت نیول شوي دي.
په ژوندي ډول باندې 2 کسانه داسې نیول شوي وو چې ځانونه د پلیونتوب وهلي وو او په اصل کې دا د ایسا ایجنټانو چې کله گرفتار کیږي نو دی ځان پلیونتوب وایي چې یعنې دا لیوني دي او په صد نه دي تر څو وشي کولی په دې ربانه ځان دې دغې نه وراوژغوري. نو دا و د یو میاشتې دغه چې 380 عملیاته په سراسر پاکستان کې شوي دي او په حدود د 415 کسانه پکې وژل شوي او د ټپیان شوي دي. 14 تنه ترې نه ژوندي نیول شوي دي او 2 جاسوسان یې د لیونتوب په حالت کې نیول شوي دي او دارنګې وسایل مې تاسو ته وویلې چې کافي د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. نو په افغانستان کې چې میا شمپر وهي په افغانستان انټرنیشنل تلویزیون چې دی هغه باندې یو تبصره کوي، خو چې پاکستان کې دنیا یو په بله چپه شي دوی پې باندې یوه تبصره هم نه کوي. درها چې خبرونه خو نړیوال دوی رااخلي، په سوریې باندې خبرې کوي، په مصر خبرې کوي، په ایران خبرې کوي، مګر په پاکستان یې نه کوي ځکه چې دلته د جبهې مقاومت ډلې دي هغې دلته کار کوي او دغه اداره چې ده د دوی پشتواني کوي. راځم په نړیواله سطح ځینې خبرې تازه راوتې دي چې هغه هم تاسو سره زه غواړم شریکې کړم. پاکستان هغه امریکایي جنرال ته چې د ایران باندې د حملې مسؤلیت درلوده او قومنده په لاس کې وه هغه ته د هلال امتیاز یا جرأت امتیاز مډال ډالۍ کړی دی ور په غاړه اچولی او د بلې غاړې نه ایران دا دعوه لري چې دا د بلې غاړې نه پاکستان دا دعوه لري چې د ایران تر څنګ ولاړ دی او د ایران سره دی په حساب د هغې ملاتړ کوي او د په حساب د سره هر نوع مرستې ته حاضر دی. نو دا یو عجیبه لوبه ده، ولاړ خو د ایران سره دی خو مډال ورته د غم دښمن په غاړه کې اچوي. ایران خو ولاړ خو د ایران سره دی خو جنرال یې د ټرمپ سره په شپه کیني او ډوډۍ سره خوري. ولاړ خو د ایران سره دی خو میدان هوایي دا ورکوي امریکې ته. ولاړ خو د ایران سره دی خو د دې نظامیان او فوزیان په مصر کې د اسرائیل سره ګوري. دا د دوی لوبه، دا د دوی هغه شاسورخي چې دوی دا کوي. او د ایران ته بیا تاسو ګورئ چې خپلې تیاري یې د امریکې او اسرائیل نه بچې کړي دي، راوړي دي په کراچۍ کې ودرولي دي، د کراچۍ په ایرپورټ کې. نو ته څه ضمانت لري چې دې کې به یهودان د عیسی په لاس باندې چیپونه کینې دي او د ستا تیاري او دا چې دی هزاره راز او دا چې بیرته ایران ته دا تیاري ځي دا خو به پرواز کوي که نه، کوم ځای نه پرواز کوي، څومره اوچتې دي، څومره ټیټې دي، څوک پکې ناست دي، چېرته روانه ده او کېدی شي چې مهم نفر پکې ناست اوسي د هماغې د دغې په ذریعه باندې په فضا کې نابوده کړي لکه د ابراهیم رئیسي تیاری چې اسرائیلیانو د اذربایجان نه ووهله. نو دا ګورې دا لوبه روانه ده او ایران رئیس جمهور هم د شنبې ورځ ته راځي پاکستان ته د دوی سره خبرې لري او په ضمن کې دا دوی حال دی چې پاکستان د دوی سره دوه لوبه کوي، دوه مخیزه لوبه کوي او دا ډیره خطرناکه ده. د اسلامي نړۍ ناکامي هم ده کې ده چې دښمن دننه دی. ترکیه اسرائیلیانو ته د پیلوټانو ته ټریننګ ورکوي، غږ اوچتوي د غزې او د سوریې ولاړ د اسرائیل تر څنګ دی. همدارنګې پاکستان وایي چې یم د ایران سره خو کار کوي د یهودو او د امریکې سره. عربستان سعودي په ظاهره د ایران سره، په باطن کې د اسرائیل سره. دا بدبختي د اسلامي نړۍ ده چې اسلامي نړۍ په ځي نه ودرېږي. تاسو سره کوم یو کافر نظام مملکت راغلی که ښیي که بدي خپل په منځ کې سره ولاړ دي تاسو سره نه ودرېږي. بل یو ډېر مهم نړیواله سطح باندې چې نن دغه شوی دی او هغه خپله یهودانو نشر کړی دی، ځکه چې تر اوسه پورې امریکایانو او یهودانو دا ویلي چې دوی په 80% یعنې 15 تر 80% پورې د ایران میزایلونو مخنیوی کړی او ډېر لږ میزایل هلته لګېدلي دي، خسارات یې دومره نه دي. د یهودي یو امنیتي اداره ده په نامه د جنسا،
هغې تازه راپور خپور کړی دی او ویلي دی چې 15% د ایران میزایلونه خپل په هدف باندې لګېدلي دي او ډېر ورانی کړی دی او دغه به ورو راوځي. یعنې د خپل مخکنی موقف چې دوی ویل په 15% دوی ناکام کړي دي هغه دوی اوس په خپله ردوي. او همدارنګې CNN خبر ورکوي چې د امریکې ډېر میزایلونه په لږ وخت کې په دې 12 ورځو کې په اسرائیلو کې لګېدلي مصرف شوي دي. وایي چې 50% خپل ذخایر یې د لاسه ورکړي دي. او بالخصوص د تات په دغه کې دوی دا وایي چې دا 100 نه تر 150 دانې چې هر دانې 12.5 میلیونه ډالره ارزښت لري دا استعمال شوي دي. در حال چې د تولید چې دی پیدا کول چې دي جوړولې په میاشت کې 1 دانه جوړیږي، په کال کې 12 دانې جوړیږي او په 12 ورځو کې دی 150 دانې استعمال کړي دي. دا یو بل دغه د افشا شوی دی. بل راز د ایران د خوانه یو راپور کې افشا شوی دی. هغه دا دی چې د ایران دفاعي سیستم یا هغه سامانې چې باید د هغه وسایل هغه اسلحه چې باید د دفاع هوایي د دوی کړی وی، طیارې د اسرائیل نه وی پرېښې، طیارې د دوی الوتوي. دا تاسو ته معلومه دا په هغه وخت کې کار یې ونه کړ. ایران یوه طیارې هم پرواز نه دی کړی او دفاعي سیستم هم ډېر ضعیفه و. د هغې علت اوس دی دا وایي چې 80% دغه سیستمونه ناکاره کړلی شوي وو د استخباراتو او د موساد د کسانو په ذریعه باندې. دا کسان به څوک دي؟ دا خو د عام مهاجرین نشي کېدلی، عام ایرانیان نشي کېدلی، حتی یو عسکر نشي کېدلی. دا حتما باید عالی رتبه کسانی، ډګروالي، جنرالي، قمنداني چې هغه سیمه لاس کړي او د خرابې وکړي. نو اوس ایران لګیا دی چې نه تنها چې خپل دفاعي سیستم تقویه کوي، د نن نظام کې هغه کسان لټوي چې دغه سیستمونه مفلوج کړي وو او د کودتا غوندې پر حالات باید پیدا کړي او په نظام کې چې بره نه به اسرائیل او امریکا راځي وهي، لاندې نه به دا نظام کار نه کوي، خلک به قیام کوي او نظام به د منځه ځي. دا یو ډېره لویه افشا ده چې خپله د ایران نه اوس کېږي چې 80% یې دې سیستمونه مفلوج کړلی شوي وو او دا د ننه نه کسانو کړي وو. یعنې د ننه نه کودتا روانه وه په نظام باندې چې هغه الله تعالی دوی بچ کړل او اسرائیل او امریکایان خدای ناکام کړل. که نه وخته به دا نظام به اوس د رضا پهلوي تر لاس کې و. نو دا هغه مهم ټکي و چې نن مې تاسو سره شریک کړل. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کوئ او دوستانو سره شریکه کوئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.